د کابل ښار په زړه او د ګڼې او ګوڼې په سیمه کې د پورخشتي مسجد چې جګړو او زلزلو کې ورته زیان رسېدلی د ښار او کور جوړولو د وزارت لخوا په اساسي ډول ترمیمېږي او د بیارغونې چارې به د 1498 لمریز کال د ثور تر میاشتې پورې بشپړې شي. دا مسجد به په 119 میلیون افغانۍ ورغول شي. خواني مهندسي به یې خوندي وي. د برېښنا پرمختللی سیستم به ولري او مرمر به د چشت شریف سپین مرمر وي. د ښار او کور جوړولو وزیر سید منصور سادات نادري وویل د پورخشتي مسجد اساسي رغونه یو اړتیا ده او ورسره به د تاریخي مسجد خوندي شي. وزارت شهرسازی و مسکن د ښار او کور جوړولو وزارت نوې دنده د تاریخي آباداتو او مسجدونو رغول دي. د دې تاریخي او جامع مسجد بیا رغونې او ترمیماتو ته موږ په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی او نن د دغو ترمیماتو د پرانیستي شاهدان یو. مسجد جامع د پورخشتي مسجد د تعمیر اساس په 1308 هجري قمري کال کې د تیمورشاه دراني لخوا ایښودل شوی خو شاه زمان بیا بشپړ کړ. په 1201 لمریز کال کې امیر عبدالرحمن خان د مسجد ته پراختیا ورکړه. د غازی امان الله خان په وخت کې پکې مدرسه جوړه شوه خو د دې مسجد اوسنی تعمیر او جوړښت د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه په وخت کې په 1440 لمریز کال کې ایښودل شوی دی. دا مسجد د افغانستان نښان بلل کیږي. د پورخشتي مسجد د اسلامي نړۍ د نورو مشهورو مسجدونو په څیر په اسلامي معمارۍ جوړ شوی. کوفي او سلس خطونو باندې د قرآن کریم آیاتونه هم پکې لیکل شوي دي. جومات د دې یو مناره لري چې تقریبا 15 متره ارتفاع لري او د دې د ګنبد ارتفاع په حدود 18 متره دی. دا یو د هغه لویو جوماتونو د کابل دی چې ډیر خلک ورته راځي. دلته اکثرا دکانداران یا د سیمې خلک دلته د 5 وخت لمونځونو لپاره دلته راځي او همیشه د استفادې وړ دی. د لرغونپوهانو په باور افغانستان 15,000 تاریخي ابدې لري. تر 1.5 تاریخي مسجدونه په دې هیواد کې شته. د پورخشتي مسجد نه یوازې د کابل ښار بلکې د ټول افغانستان په کچه تاریخي مسجد بلل کیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.